سلامونه هوني کې هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. دغه ورځ کې د هند او د پاکستان د بیا جګړې کېدو امکانات ډېر سوي دي. هند خپل ټوله تجهیزات نظامي وسیلې چې و دا یې ټوله راوړي دي د پاکستان سرحد ته رسولي دي او د دې هر شیبه امکان شته چې هند پر پاکستان باندې حمله وکړي. دغه ورځ کې که څه 2 هفتې وړاندې که ستاسو په یاد اوسي هغه یو ویډیو ما جوړه کړې. په هغه ویډیو کې ما تاسو ته وویلو چې د عربستان او د پاکستان استراتیژیک تړون دا معنی نه لري چې پاکستان به عربستان د اسرائیل ساتي. دا په حقیقت کې دا معنی لري چې عربستان پاکستان د هند د خولې بس ساتي، ځکه چې په نږدې راتلونکي هند پر پاکستان باندې حمله کوي. نو دغه دی چې هند هغه خپل په ژمنې باندې ولاړ دی او دا ځل به په پاکستان باندې حمله کوي، مګر پاکستان د حملې کېدو سره عربستان هیڅ هم نور نسي کولی، ځکه د اتومي طاقت چې دی هغه خپله پاکستان دی او پاکستان هیڅ هم نسي کولی چې عربستان ته څه وکړي. زه په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د هند دا ځل جګړه به څومره قوي وسي او پاکستان کې پاکستان کوم برخو ته صدمه او ستونزې رسولی سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، تر هر څه وړاندې په دغه ورځ کې جنرال مودي صاحب چې دی، موږ تاسو جنرال موبین لرو، دی جنرال مودي دی. مودي که څه هم هلته پر مسلمانانو باندې ډېر ناخوالې راوړي دي او هلته ډېر مذهبي خبرې په هند کې ډېر کړي دي، هندوانو ته واک ورکړی دی. خو ښه دا خو د دوی خپل کار دی، ځکه چې د دوی سره نفوس ډېر دی. چې کله هم نفوس ډېر سي انتخابات کېږي، انتخابات چې چا وګټله هغه به خپل قانون او خپل دا څه به مخته وړي. دا د هر انسان یو شخصي غریزه ده، دا د هر انسان کې ده. دا داسې نه ده چې که زه افغان یم زه خپل شخصي ګټې ته راپالم او که بیا د اسلامیت خبره وسي بیا زه اسلام ته وفاداره یم. دا هر څه چې د انسان غریزي شخصي غریزه ده چې د دوی سره سته دا شاو مخته نسي تللی. اوس خبره دا ده چې په دغه ورځ کې مودي امر کړی دی چې دغه څه تجهیزات لرئ دا ټوله د پاکستان سرحدي سیمو ته نږدې کړئ. که ستاسو په یاد اوسي ما یو څو ورځې مخکې هم یو خبره کړې وه چې دا ځل پر پاکستان باندې حمله کېږي، مګر دا حمله به د روسي او د چین په امر باندې کېږي. داسې نه ده چې دا ځل به چې کومې جګړه کېږي او هند به یې خپل په سر باندې کوي. نه، دا ځل چې کومې جګړه کېږي هغه د چین او د روسي په امر باندې کېږي. هغه دلته تاسو ته لږ نور هم زه به نقشه باندې واضح کوم. دغه ځای کې زه تاسو ته وایم چې ولې هند وایم چین او روسي دې ته لیواله دي چې هند پر پاکستان باندې حمله وکړي. خبره دا ده که ستاسو په یاد اوسي دغه نږدې ورځو کې اسف منیر چې کراچي امریکا تللی و، دلته ګوادر سره بغل کې یو کوټ و، دا یې امریکایانو ته سپارلی و. په دې باندې چینایان ډېر غوسه وه او چینایان ډېر خفه هم سوي وه. د چینایانو دا یو خبره وه. د بلې خوا دلته ګوره د امریکا حضور په پاکستان کې بالکل ډېر دی. هلته د امریکا سفارت په اسلام آباد کې ولاړ شي، هغه هم په لوړه پیمانه باندې خپل سیاسي فعالیتونه او سیمه کې کنټرول لري. دا یې بل خبره ده. او پاکستان خپل په ټول تاریخ کې دوه مخې پالیسي مخته وړې ده. روس او چین ته درواغ وایي او دلته د غربي هیوادو پروژې په سیمه کې پلي کوي او افغانستان نه هم دی، مرکزي اسیا نه هم نه ده، هندوستان نه هم دی، چین ته نه حملې رسولې ده. دغه ټولو کارو سره سره اوس چینایان او روسان په دې باندې پوهېدلي دي چې باید پاکستان منځوي سي، پاکستان باید ضعیفه سي او پاکستان ته چې کوم جټر وته کې پاکستان ته چې کوم رادارونه ورکول سي، پاکستان ته چې څه تجهیزات د چین لخوا ورکول سوي دي دا باید ټول ختم سي. او د دې ختم کېدو سره پاکستان دومره توان نور ونه لري چې پر افغانستان باندې حملې وکړي، د پاکستان دومره توان ونه لري چې پر ایران باندې حملې وکړي، پاکستان دومره توان ونه لري چې په هند باندې حملې وکړي. نو که پاکستان همدغه رقم خپل په سر باندې هیله سي، سبا ورځ کې په چین باندې به هم حمله کړي او په روسیې باندې به هم حمله کړي. نو په دغه خاطر باندې په سیمه کې د پاکستان حضور لکه په منځني ختیځ کې د اسرائیل حضور بلل کېږي. یعنې کوم کارونه چې اسرائیل اوس په منځني ختیځ کې کوي، اوس هماغه کارونه چې دي پاکستان پوځ په سیمه کې کوي. نو ځکه چینایان په دې باندې قانع سوي دي چې ډیلي دې دا ور پر همداسه باندې حمله وکړي، هندوستان دې پر پاکستان باندې حمله وکړي. او کوم استراتیژیکې نقطې چې چینایان ورته جوړ کړي وه پاکستان ته، او امکان لري چې هغه نقشه و هغه ټول کارونه یې ټوله د هند سره شریک کړي دي. او که دا ځل دا چانې ورسره شریک کړي اوسي، هند یو نقطه په پاکستان کې ولي او د دې نقطو وهلو سره دا امکان شته چې د پاکستان کوم دفاعي سیستمونه چې دي، کوم نظامي سیستمونه چې دي، کوم رادارونه چې دي،
کوم جنگي الوتکې چې دي کوم میدانونه چې دي دغه ټوله ختم کړي او که دا کارونه په یو هیواد باندې وسوه چې هغه سره امنیتي سیستمونه که هغه رادارونه دي که هغه د مزایلو دفاعي سیستمونه دي که هغه الوتکې دي که هغه میدانونه دي د هر څه د لاسه ورکړي نو دا به په حقیقت کې د پاکستان لپاره د مرګ خبر اوسي یعنې پاکستان اقتصاد به هم ورسره تباه سي او د هغه سره به په نړیواله سطح باندې کوم خبرې چې اوس پاکستان په نړۍ کې دا به هم ختم سي نور به نه عرب د شهباز شریف په شاوخوا باندې ولاړه اوسي او نه به امریکا دلته دومره مجبوره سي او نه به د روسیې او د چین په غونډه کې د پاکستان حضور دومره څرګند سي ځکه چې پاکستان نور په نړۍ کې ټولو هیوادونو دا پیژندلی دی او دی په سیمه کې یوازینی هغه تروریستي هیواد دی چې په سیمه کې ټوله تورستان یې جوړ کړي دي او سیمه یې ټوله نه حمله کړې ده د تجارت پر مخ باندې د هر څه دروازې بندې سوي دي نو که دا ځل جګړه کیږي دا ځل جګړه به د پاکستان دپاره ډېر سرخوږونکې اوسي د پاکستان اقتصاد به په مکمله ختم کړي او د دې ختم کېدو سره نور به دا توان د امریکا سره اوسي نه د اروپا سره اوسي چې برته په سیمه کې پاکستان ژوندی کړي نو هیلمند یم چې دغه جګړه ژر تر ژره وسي ځکه چې د نږدې ورځو کې پر افغانستان باندې حمله یې وکړه او ډېر شرمناکه حمله وه هره ورځ کې پر افغانستان باندې حملې لکه څنګه چې اسرائیل په منځني ختیځ هیوادو کې کوي دلته پاکستان هماغه کیسه یې په افغانستان او په سیمه کې را شروع کړې ده نو له بده مرغه ایران او هند خپل جوابونه ورکړل خو افغانستان سره دومره توان ځکه نشته چې زموږ اشرار او بعض بېننګ او بې غیرتو د جهاد او د اسلام په نامه باندې زموږ ټوله تجهیزات یې وړه پاکستان ته په لاس ورکړه او موږ یې خالي لاس پرېښود چې نن اوس دغسې حالت ته رسېدلو چې هېڅ هم نه لرو نو هیله مند یم چې دغه جګړه ژر تر ژره شروع سي او د افغانانو چې کوم دردونه چې د کلونو د پاکستان په وړاندې راغونډ سوي دي د دغه دپاره یو ټکور برابر سي دا و د نن ورځ ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه